برېښنا په اونۍ کې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس الحاج ملا محمد حنیف حمزه بېلابېلو ولایتونو ته د خپل کاري سفرونو په دوام دا ځل کندهار، غزني او میدان وردګ ولایت ته د سفر په ترڅ کې د یاد ولایتونو د برېښنا له ځایي مسؤلینو سره وکتل او په یاد ولایتونو کې د برېښنایي خدمتونو له بهیر څخه یې ارزونه وکړه. کار نصب و مونتاژ یک پای ترانسفورمر جدید تقویتی به ظرفیت 250 کیلوولت آمپیر در ساحه تنیکوت ناحیه هفتم کابل تکمیل شده که همزمان با این برق نزدیک به 200 مشترک منظم و مطمئن شد. د کندوز امام صاحب ولسوالۍ خمچال عربیه کلي کې نږدې 100 پیریدونکو لپاره د برېښنا خدماتو وړاندې کولو په موخه د 100 کیلوولت آمپیر ترانسفورمر پرانستل شو. کارمندان مدیریت سهم شکایات د افغانستان برېښنا شرکت در جریان هفته گذشته به 550 شکایات مشترکین در مرکز و ولایات رسیدگی نموده و این روند همه روزه به گونه منظم جریان دارد.